د بلخ ولایت امنیه قومندانۍ پولیسو د مزار شریف ښار 5مې حوزې اړوند سیمه کې د 15 تنو وسلوالو غلو د نیولو خبر ورکړی. امنیه قومندانۍ مسؤلان وایي دغه کسانو غوښتل چې د خلکو مالونه لوټ کړي، امنیتي ځواکونو د هدف ته رسېدو مخکې ونیول. د بلخ ولایت د امنیې قومندانۍ وایان وایي د 6مې امنیتي حوزې سیمه کې 15 تنه وسلوال غله چې د خلکو د توکو د لوټ کولو پلان یې درلود د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول، چې له هغوی څخه یو شمېر وسلې، جنګي توکي او یو کورولا ټیکسي موټر هم ترلاسه شوي دي. 15 تنه وسلوال غله چې د مزار شریف ښار د 6مې امنیتي حوزې اړوند سیمو کې وسلوالې غلاوې ترسره کولې ونیول. له دغه وسلوالو غلو څخه یوه اندازه وسلې او مهمات او 2 د موټر هم د امنیتي ځواکونو لاس ته لوېدلي دي. په ورته وخت کې د موټر خاوند په بلخ ولایت کې د اسلامي امارت د ځواکونو کارکړنې او سرښندنې وستایلې او له امنیتي مسؤلانو یې وغوښتل چې د خلکو د امنیت د لا خوندیتوب لپاره زیاتې هڅې وکړي. ما هم از مجاهدین و مسئولین امارت می‌خواهیم که در قسمت تامین امنیت مردم و رعایت آسایش مردم توجه بیشتر داشته باشند و از مردم هم می‌خواهیم که با مسئولین امنیتی همکار باشند. په همدې حال کې د مزار شریف ښار د 6مې حوزې امیر د خپل د کارکړنو او لاسته راوړنو په اړه توضیحات وړاندې کړ او ډاډ ورکړ چې د ښاریانو امنیت ټینګښت په برخه کې لا زیات هڅه کوي. مردم بس ولایت مزار انشالله ما اطمینان میتیم نیست که ما بگیم که ما گامری حوزه 6 هستم. نه، ما از الله خواستگی هستیم که الله از ما خدمت بگیرن، در هر گوشه ولایت مزار شریف باشه یک جرم جنایتکار ما گیری بکنیم، انشالله به جزای اعمالشان میرسانیم. د یادولو وړ ده چې په بلخ ولایت کې د اسلامي امارت امنیتي مسؤلان او ځواکونه د خلکو د امنیت خوندیتوب لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوي ترڅو خلک په یوه ارامه فضا کې ژوند وکړي.